داسې روزې وي که نه چې دوی اوبو کې نه وي دوی اوبو کې به مخکې کنګلې وي کنګلې کنګل کې به ما سوري وکړو ورټوپ به مې پکې کړي او ما ته معلوم یې بېکاره سړیا او اوس چې کومه دی یخ اوبه څکلی هم نه شي نو ته خدای مسلمانه ګوره وروره ټیم تېرېږي په انسان باندې کمزوري کېږي ګوره انسان چې څلوېښتو شي که نه به دا زور په ځای ودرېږي څلوېښتو نه پس بیا 41 42 ډېر کمزوري کېږي نو کمزوری کېږي نو زه درته وایم چې تا له څوک ښځه نه درکړې دا د بوډا شولې داسې ښځې مه وایه که نه زه خو زما خو اوس دا 28 روان دی ها داسې د 50 وي چې ښځې درته ووایم نو بیا د 28 شو دا که نه هم به نه سینه چنچي را روانه ښه چنچې کې نه ځو چنچې کې نه ځو ولې ماړه پیاده ځو چې دا ورته وږي شو مړه ته خدای مسلمانه څنګه وه السلام علیکم څنګه چل استاد هي ما خی موږ واده له زول ته یو مرزو پر په څو بوز استاد بس کیلو ډېر خو 150 روپۍ برابر 150 مړه استاد دې که گزاره وکړه کنه 150 کوم دي ها شولې خو ولو نه راخیږي کنه سپیشل بس ټیک شو خما په بل واړو مرګریا هه سپیشل خازه بس ټیک ته زم سره زم خو 100 به زه ورکوم 50 وته خیر شي نه 100 ما ورکړو 50 پتا ورکړو ښه داسې ښه پوهېږې هره پیره ته چې کوم دی ما په سټ کې وې والله خو نن در سره ومنم ټیک ته دا زه به 100 ورکوم ته به 50 ورکې زه بیا مخکې کېنم دا زه به مخکې کېنم مخکې کېنه دا ولې ته انخلصه انخلم نه دا کله کنه استاد ګوره تیز باندې ځه ولې نه ته تیز بځې کینه نه څه نو دا خدای مسلمان پاتې ده که تا ته خرابېږي نه په مزه ځې خو بیا به پیدا تللی وای که نه ښه تیز بځې لکه سپرغۍ په شان چو او که نه دا ګوره د سپلدو کې دا کار که نه چې چنچې ولا 10 لوټ ورکړي نو بیا په بیه والي ډری ورو چنچي د خدای ظالمانه مزدور کاره دی مزدور کاره دی دې کې چې 150 مو سره خبره کړې ده او یو 50 روپۍ دی زو اکسل والا ظالمه ماته ځه په بله واړه بچي خپا که نه پلغې که ماما پردي واده له رواني پردي واده له رواني پلغې که خپل خو داسې هم نه کېږي د سر اخلاص شي ظالمه پردي ته خو خوشحالېږي که نه ولې چې بیا مې ګزار ته ټوله کې بیا خو دې لاس را رسېږي دم ساده ای تیز ده او تیز ندی نزو ده سر هم کرکریا وی خورې ستا د سیز بنګړي دی کې نشته دا لاسونه خو نه د سنداخ پی دي خو بل ځل چې راځم که نه دا له بیا راوړم بیا خورې تا نه زه یو تپوس کوم دا یې روکوه مړې دا خو په دغه پیشنونو باندې مړه ده زوی یې راله وخوړه زه خیر د جینکې دي که نه همدا راته ووایه چې تی ورکړې که نه نه واده ته خو مې اراده نشته نو څه به کې ټول عمر به ته داسې تېرې دا خو نن سبا وخت داسې دی چې د خپله کوره شي نو د سر نه به یې دا غمونه سپک شي ای خواخې دا پیس پاوډر والا ټول عمر د مې ډوره پاوډر مګلي دي دا اصلي دي یخانه زه د دې د مګلو نه یم زه زړه ښځه یم چې ته دنداسه یا رانجو مګم دغه د ما لپاره ډېر شی دی دا ستاسو دپاره ښي خورې خبره مې درته کوله دا د رشتې خبره وکړه نو د غریب د لور څوک تپوس کوي نن سبا خو چې خلک یو کور کې رشته کوي که نه نو لومبې مال خال ګوري بینک بیلنس یې ګوري او هر سړی نن سبا دې ته غاړه کېږي چې ټرکونه سامانونه زما اندرور سره راشي نو نن سبا خو دا نشته او اوس راله یو دوه لیونیان مخې له رالل ماما خورې په سر یې راله دړکه هغه د دې یو ورور دی یو زوی دی خدای دې خپله خاورې که پته نشي چې څوک مخې له ورغلي دي یې لورې زما یو ورور دی او ساده باده هلک دی او ډېر کاروباري هلک دی ډېر کاروباري او ډېرو ښو خلکو سره یې ناسته پاسته ده ډېرو غټو خلکو سره کیني پاسي که نه نو همدا خپل ځایګي راته وښایه که چې ته نصیب دې ورسره راویښ شي او زما دې کور ته رالې نو زما د کور مېرمن به جوړه شي وی خورې چپ شه د دې نه مخکې ستا غوندې یو ښځه وه هغې ما ته وي چې زما د زوی د مالوچو مشینان چلیږي امې چې وکتل نو هغه نور مشینان د وړو هغه مالوچ ني نو دا د مشرانو خبرې دي یخانه وایي چې خرګي اقې بارګي زما کور دې مو لیده زما درګاه دې مو لیده دا مې کور دی د غریبۍ کور مې دی او دغه 2-3 څاروي مې ساتلي دي او یو مې زوی دی یو مې ورور دی او دا جینۍ ده دا زمین ګور ده او دا کور ګورې ما پسې لیکلی دی
نو زما خو خوله بنده زه خو نه ښه کولی شم او نه کولی شم ولې چې دا د مشرانو خبرې دي خبر وکم داسې لګیا ده ما ویلې تا چا دوه لکانو کتل هغه څنګه زه درته ښیم تور خو نه او د یو تکې شنې سترګې وي که دا دوه لکانو نو اشارې مه کو وای تور د دې رور ته تور سترګې چې په لار خو چې څه نه ښکارېدونه همدغه یو وکنه یو تور او د یو شنې سترګې وي همدغه شنو سترګو والا زما خاوند دی ښکلی دی شنو سترګو والا دماغي مریض مو لکه مرګریا د سره به مزدوران لګي ښه خامخا به ورسره لګي. خو ته به خوله وازه وازه نه کوې ولې به کوم نه زه خوله به وازه وازه کېنه ولې زه به خبرې لکه نه کوم د خدای مسلمان ستا د لاسه بیا ما هم په کار کې نه دي که نه نو ښه ده چې تا نه دي چې ما نه دي وایي د هغه څه کار ده چې تا اخلي زه مشر یم که نه اتیارې خبره مو ورته وکړو السلام علیکم یا نو که د خدای مسلمانه د دې د دې انجن نه خو ما سم بلب جوړ کړو لګیایي ماله نو اوس بیا خو دوی کار کوي خو دا د په شرمونو دې شرمولی دی اوس ته نه ته خیمه ستا خیال څه دی څنګه چې تاسو څومره تنخوا درکوي دا د غلطه کړې ده ګوره دې سترګو ته وګوره پې نه کم یو دی جي راځه شینه الو څومره دغه دې وساتال راځه والله څومره خیرن دي دا نه کېو د پیسې خاوند دی که السلام علیکم مالا دا دې څه کبالي ګاډه راګیر کړی دی څنګه نه که ښي یاره جي من خو دا مازونه رالو ډېر ستړي سوه د پلارم مړ دی جي مه ژاړه چاره مه ولې پلار مې نه ده مړ څه وایي یاره جي یتیم دی او کار روزګار هم نشته والله ډېر خراب یو ما به والم خو شینه نه علمه دا ډېر مارکار دی یاره جي زما دا به څنګه نالي ما به څنګه نالي دا عالم دا ډېر ښه سړی والله چې په کاڼو به جوړم په کاڼو یاره جي داسې کار دی که نه هله زما نوم ورورځي وایي زما ډرامې دې کتلې وې څه وایي شینه ما خو ځان له کار وکړه ته ما راواچوله هغه ته مې هم راواچوله یې درته ده چې مورې موږ به دلته په یوه ځانه اوس کار کوو خو کار به کوو داسې کار دی خورهی چې مې دی ګوره زموږ د مشرانو هغه متل دي وي خر یار کوم مطلب پې بار کا ده به پتیلي انځو پتیلي کولرې به پرې را ډکو ګرمي را روانه ده ظالمانه مه کوه او چې پخولی شي که نه وایي چې ظالمه داسې چې پخوي که نه بس د اوبو ضرورت هم ورته په خالص پیو کې چې پخولی شم خو یو کار بل دی خو کار کې مې اخلي او دیاړي راکې خو صحیح چا به درې پخومه ګینې چوکې در له لارې کې بس 100 روپۍ به در کوم شینه والله چې خورې راته ولګو شاګرده کې خو نه ولې وختونه استاد ته ونه کتل مصري خانه کې مړه خورکورې نه لګه زما ښځه م ده مور مې م ده زه م یمه تا م ساتمه نو زه به په 100 روپۍ لکه څه کوم زه قسم په خدای کو پې نسوارم کېږي ما نه لګیا یې کړی یو مرده 10 پوره زیاتې که که نه 85 به دې کار وشي وایي د دنیا والله چې معلوم استاد یې ما د وسو راکې نیکه تعالی خو به 1500 پورې در کوم 1500 اوس کوم ګاډي تن خو وایه اوس دې تور ګاډي تین خلو دې ته کاپټ سودا مه کوه شینه زه انجام باندې وسم ځه صبر راوړه لکه ځان مو ودا کوم واده شم پرې مې وته مړه ستا دوا په کار ده والله لکلی ماته نو د خدای مثال ستا لاس کې زور نشته د خدای مسلمانه ته ته ګوره ها کتاب راوړه شینه کار ته کار وایه ملګريه والله دا خو نو څه خبر نه کوي تا څو درکوي هغه سړی وایي چې چېرته تور څیز دي وایي پاکوي چې کوله کې برباد که ما ته نه وایي چې زه تورې وایي بس مه کوې پاکوي نو ستا دا کله ولې تور نه دی څه چپ داسې کار دی ملګريه کینه خبره کوم تا څو درکوي کله شپېته میاشت راکړي نه ملګريه بیا خو ما ته ډېر ښه ریټ لګولي دي ما د 1500 ملګري ستا 50 ځه کار کوې زده که کار کوه صحیح ولا نه مرګ زه انجام پاکوم اوس خو راله خدای پاک کسان راکړل کسان سم خوري دي خره زه به ورته لکه دمه وکړم دمه راوله دا اوس چې شی دي سر ته وته شینه نو دا شی ما چوکو یا یره کا مرګریا ګیر کې ګوتې مو ما شو نو تلکا یو خبره ته کوم مرګریا ډېر د سور کار مې له وګوره ښه والله زما تنخوا ډېره کمه ده بس ناجیزه ده د خدای مسلمانه کال پس پرې ډېروم کنه مطلب دې څه کړي یار نو کال بعد بسل شي نو په سره هم زما ګزاره نه کېږي هرونه نو دې خو الله درکې په ډېرې لیونې خوشحالېږي د
د خدای مسلمان د ګاډي د چارې ګوره ښه کباړی ولې راوستلي خو دې اوس غاړ نه دی ما غالک نه تپوس کوي دا نوی ګاډی دی دا دننه بار پاتې نه بات پاکوي د خدای مسلمانه یو خبره ته کومه دې استاد دې ګاډي مټ ګورې ملګريه ګوره چل زده کړه ګوره ښه چل نه مړه صحیح ده. زما دا یک راغی بل راغی جی یا جی دا لږ ځان دی منګه وایي وبو کار لږ زم زه وبو کار لا والله کې استاد زه تکلم زه تکلم استاد زه به والله ما تو وبو کار کې د خوده مسکین زه کوم کنه ما کورکورې ماته وای وای نه آسان کار باندې داسې ورځي نو خو دا ما ته په خپل ویلي زما خوخه مې دی وبو کار خزه وشو خزه وزه والله د وبو کار هغه واغشته دا سامانونه دي دا وینځي دا سه پاکې چې څنګه کپټین بیغمه شه بیغمه شه کار راو کوی بیغمه شه اوس په ګورو کنه ښه دا دومره یخ دي ورځم چې الکټیوی مې ماله کوریا خبره ده کومه بس مسلمانه خبرې مکه ونه کان غره پاسې ګرځېدو باندې مرګري خپکیږي کنه مړه خپکیږي کنه سلوري مې بجې دي چې دو نیمه ګنټه مو راوټم ځکه نو بیا ورځم ته سان وته خکه یار ما یو لګي نیمه ګنټه مو راوټ کړل راوټ وته چې او ټیم هغه مو کړل چې دو دا خبرې شي دا نه کنه چې په کارم نه والله کو سباله دي غم لم راشي یو خبره کوم چې دیاړي نه درکیا غي ناس نیکه خبره مې ته کوله نیک دار کنه د کار نه کنه نیکه ما تعلیم هم کړی دی دویم کې 3 کال پیل شوی ما او ما چې لیکلو کار راکول ما سمړه ته لیکلو وکاري ولی نه ما تاسو کولی چې لیکلو کار غواړي لیکلو کار بدل کوم چې کوم ګاډي راځي به ډایرکټ په رخصتو مو پیسې هم تخلب لیکل بدل پکو یاره چې دا څه کار دی زمين ټیم برابر شوی دی نیمه ګنټه دا ورټیک کړی دا ورټیک نیمه ګنټه جی نه ټیم برابر شو جی دا پاسه مړه تاسو د کاری سړیا چې کار لراغلی او پیسې راکړه دا خو هغه مثال شو دا خو هغه مثال شو هندوستان خدای ناراضه ده خدای مسلمانه من به لګاړي په باندې خوانه وي تاسو کړی دي اما دې خو چې چرته خړې لمبولې اوس په دنیا روپۍ ګټه چې نه چې بنگړي واچوا دي یو خو چې مونږ ځان ناکاګو کنه دا 8000 روپۍ لو دا مونږ مهنت کړې دي یاره والله خبره قصیده ولې شنه ولې وبې اخی وسو ډېر زیات یې کورکورې زه خو د لالته د کومه ټاکم نه کوم ما له کلو کار راځي ما والا دی بزی پاسه او سبا بیا را نشي ده یاره چې هغه نه ته ما ډوخه انسانین انا نه داړي خو بدل راکړي و چې کنه نو لم نور کوم ده تاسو د کاری والله پولیس دا بس راواله ما پولیس نو ته جاری نه راکې کنه نه درکو زه خپل ګاډي وغار څو واپس قاپم خبره ده ته وکیل ما نه کې اوس کومه خواري کړی دا ولې چې پیسې راکې واپس ولې واپس کړه چې موږ ولاړو ته ناسي داړي ربا خبره راځي کوم مغازه ډیر غریبانه جیو داړي به راکړي و نه درکوم شینا بس چې نه راکې نو به خپلوار کوم موږ موبایل نمبر دې سری 0341 945 985 یاره خو تاسو ما پولیس لا نه وسه تو خو راځه 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 اے واغه ځان کې بګورو اوس وازی مګه په پولیس کې زما ټول مرګري دي زما ته پوسو کا په جوړ کې زما مرګري په ماتان کې زما مرګري په سواد کې زما مرګري ما ته یو وګوره کنه دا ټول مکوا هغه ځان نټینګ کا او څه چل دل کومه چې رور مې راشي ګویا چې زور راشي کنه وی چل سکی بس اوس پرازا سونه ویره دې سونه ویره دې میرا کوا وی هغه سم دی هغه دیلی منې کړی ای زما خبره تزویه واکېده زما لوري ګوره خلک د لور د پاره خزه ګوري زه تا ته داسې ګورم لکه د خپل لور په شان د دې په خولې پسې مزه دې خو هر وخت خولې پورې سپې تړلي نه ورته زه ښځه ښکارم نه ورته زما ورور سړی ښکاري نه ورته خپل خاوند سړی ښکاري د دې په خوله پسې مزه پېښ شي که نه د دې دا مطلب دی چې دا د ورور له واده ونه کړي او زما باندې څوک ونه کړي چې هر څه ماته پاتې شي یې خوري ویم ماما مې شته پلار مې شته او مور مې شته چار صده کې زمون کور دی راشه زما مور پلار سره به خبرې وکړي ښه او دا زما خبرې نه چې ته ماته وې نن سبا خلک پرنګ پور روټۍ نه مګي زما ورور دی غنم رنګ دی سکن دی خو ګورې د خوی او دړه نه ډېر زیات پاک دی ویم داسې بری ساتي که نه لکه د مرغۍ په شان په یو شي به نه خفه کېږي د واده نه مخکې ټولې لکان په زړه صفا وي خو چې واده وکړي که نه بیا شپه ورځې په کور کې درځه غوبلي ای خورې بس دا خبرې پرېږدي ده د دې په خبرو کې لا نه شي
ما ویلې ویم د رسول خیر ډبې راله راکړه فل ډبې درنه علم دا په څو دي دا په 1500 روپۍ دي په 500 نه خیر دی په 400 راله نه راکړه نه 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 خورې ما ته دا سیریټ وي کنه چې په دې به تاته بازار کې نه ملاویږي او دا کریم په څو دي دا هم په 1500 دي خاطر ته څه وکړه کنه ته به خو سره ورځ راځي دا دوه راله راکړه او دا 1500 روپۍ دي راسره چې بس د لاس 1500 به بیا درکړم نه کنه خورې دا خو موږ مخکې دکاندارانو له ورکوو کنه د هغې نه خو موږ سودا چې کم دی کنه په قرضو راخلو موږ سره خو دومره پیسې نه وي خیر دی 300 نور را 200 به درته پاتې شي والله که راسره شته دی سیده درته امدا مې د مور رغنه نه داسې د مرګ د وی خو نه ده چې راسره نشته میله دي چې کله راسره وشي دا ځي راځي بیا بیا تې والې که نه که نه بغیر میک اپ پرې ټیم نو نه زه به اوس تېرېږي. بیا عمر زو بازار ته ځم کنه دا ټیک وي کنه ګوره چې خولې کې د یو نمونه راځي کنه چې دا د کله تیر شي بیا دویمه خولې کې منډه نو ګوره ته ما له کار سره خرابې دا یو واخله یو کېده ښه خبره یو به بیا واخلې چې پیسې د سره وشي نه بس بیا یو هم نه اخلم نو مې اخله که نه دا رانه سوځي دا وي چې سودا خرڅه نه کړو منه رایې ښه بس دا واخله ځه خو چې ګورې بل ځل راځم که نه خو چې 1500 روپۍ یاد ساتې ګوره چې ته خېټه پې وانه شي خوشحاله شي او وی خورې دا شکلې دې خو اوس به جیب ته واچي دا غله ده خدای دې مخ د خاورو د لاندې که مخ دې د خاورو د لاندې شه نو چې د مور د خدمت او خیال ساتلی نو د ما د خدمت او د خیال به راسره څه دغه و تا نه به ښځه کله جوړېږي پاسه ځه کوټې ته پاس دا واخله خور دا یو ته د دې سترګو لاندې دا خلکې نه دی چې پړوالي به توزي دا واخله ښه پیسې به خیر ته بیا راکړې ځه یم نری رنځ مې دی د دې جینۍ زما د لاسه نری رنځ شوی ویم تبه برباد شوم ویم داسې د خوشحالو کور مې و که نه یو مې رورو یو مې زوی او یو زومه ښه ښکلې وخت هم تېرېده اوس د دې یو مور د چیړانګه ته بیا چې جورابه چا نه چوڼې کړې ده هغه تېرې زما په سر ناسته ده دا ګوما مې تېرې په سر ناستې رور او زوی مې تېرې په سر ناستي او د قدرې غواګان د دې نه پې خرڅومه او دا غونډ پې ساتم نو دا خو ته ډېره ظالمه ښځې دا چلونه خو مه کوه د دې جینۍ ستا د لاسه د زړه رن شو نو څوکم ټي بي مې شوه چې ډاکټر له لاړه شمه نو کله الټراساونډ یې کوي کله ټسټونه کوي ما ته یې ترور ستا خو یو بیماري نشته او د مخ نه راسې هسې چیړانګه جوړه شوې دا ولې زه ورته یم کور کې میړه وخوړم خورې خدای درته خیر کړي خو ته ما ته دماغي ټیک نه ښکارې ښه او کله وې د دې زما د لاسه د زړه رنځ شو او کله وې زما د دې د لاسه ټي وي شوه لاړم د نظام داسې په سترګو خو لګېده که خدای کړي او خیر یې که نه او زما د دې قراقور ناوې جوړه شوه نو دا به پې زو سوځومه د دې کور نه به یې پې بار کړمه خو که الله وکړو او زما دې کور ته دا راواده شوه نو څوک نه بخي نه چې ستا را چا په مخ روتي خو ستا په دې تور مخ راوتي که نه خو تا را روان نه کړم د چا مخ خو ستا مخ و که نه ماشاءالله چې داسې ګاډي به الله کله راکړي ملګري دې بارګین ته ورځو نو دا بارګین والا ما ته ډېر ښه خلک ښکاري موږ په دې دومره ووایي ماما دا ګاډی به خرڅوي نه چې وایي خدمت ته راځه که نه مالک یې راته دی که نه ته راځه ته چل کوو که نه مړه خو چې ته دلته کې کار ولګېده چکه ولګېده ماشاءالله دا کم ګاډي دي ورسره خو یې د بدو سترګو ساتي نیک جوړېداري السلام علیکم جی السلام علیکم ماما څنګه خیریت داري داري السلام علیکم څنګه جی خیر دی جی خیر دی منګه وږي که نه کور کې د دومره شیز دا رقم نه لګي پرونه منګه روټۍ نه وه خوړلې بله هم نه وه خوړلې داسې چې بیا په کار کې نه دي ځوان ملت به وته کې اصل چې جی داسې خبره ده جی ماشاءالله ستاسو خو ډېر غټ کاروبار دی که نه او ګاډي مې سړی خرڅېږي را خرڅېږي 400 کې خو جي ستاسو دا بارګیان یو نوم دی دا په کوم نوم دی دی دا محمد زی شروع باندې ماشاءالله ماشاء وګوره دا روډ باندې دی جارما منګه به کار راکړي موږ به کار راته کې ټیرونه مېرونه به درېږو جي کسان خو راسره دا بېل خرچته دي دقه چل دی که نه چې موږ نو هغوی چوټې که که نه موږ ازمري ماله د دې کارونو نه داسې دوړې وباسو که نه چې ته خو وینه که نه بس څوک هغه هم غریبانان نو خدای مسلمان دا موږ ته غریبانان نه کرو موږ څه په اکسل کې رالو پته چنچي وکړه او په چنچي کې رالو بس حضرت علي سره به خبرو وکړو حضرت علي څوک دی حضرت علي هغه چینزي هغه به یې وبې وکړو وروسته به یې وشړو ماما موږ له شل راځي خو ته موږ ته ښه وکړه ورته مې ویلي دي ښه راځه راځه الله دې خیر وکړي